اول زما په کلاس کې د دویم کلاس وو هغه کې ما د ماشومانو نه تاسو کول زه اله د کلاس کې زما په ورځ باندې ما یې اصل دا واړه جج کړم چې لکه دې څومره پوېږي او دا هغه د کې نه سٹارټ والم دی ما دا غین سپیلنګونو تاسو کاو ته الیفنٹ سپیلنګ وکړه د ایپل سپیلنګ وکړه فال سپیلنګ ما تاسو وګورئ دا څه تاسو نه می کول نو بیا ما تاسو کوله کما ما ته د ایکس سپیلنګ سو وکړي نو سه زه تر واړه چې دی نو هغه د خاموش شو ما ته ایک پیجنې ایک معنا انډا ما دې سپیلنګ ما ته سو وکړي په کلاس کې یو 15 شپږ وړو لا سوچات کوي موږ هغه کې ما یو ماشوم نه تاسو غواړم تاسو ایکس سپیلنګ تاسو سپیلنګ مو کړئګا هغه ما ته وایي زد ای آر او سره دا کوي زد ای آر او زم یو سکند په دې حیران شوم دا سوې به ما زین کلیک وکړ چې لکه ماشومان ته موږ وایي نمبر والی یا څنګه لکه انډر راغستیا دا هغه زیرو نه مطلب انډا راغستیا استاد مو اکثر تاسو کې برګری وایي کنه هغه دا افراد دومین په دې باندې راغلو دا زیرو دوی ما دې مطلب دی انډا ما دې دا انډا نه څرګه مرته یاد وکړه دی وایي ای ډبل جی لا خبره په دغه پسې وکړه چې ماشوم د ماحول نه د استاد نه د دې هر څه نه چې دا هغه انسپایر کیږي او چې هغه